دغه دعا در سره شریکوم. په دې دعا کې ډیر زیات باور او اطمینان دی. د انسان په خپل ځان باندې دغه باور راځي چې ان شاء الله زما دعا حتما قبول شوي. رسول صلی الله علیه وسلم دغه دعا د خپل صحابه نه واورېده او ورته وویل چې ان شاء الله چې دغه دعا ته چې کله په یقین سره دغه دعا کوي دغه دعا بستا قبليږي. دغه دعا څه ده؟ اللهم اني اسالك باني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. محمد صلى الله عليه وسلم وفرمایل والذي نفسي بيده لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعا به أجاب وإذا سئل به أعطى. دغه دعا کې لو یقین دی. نو کله چې تاسو الله جل جلاله څخه غواړئ په دغه دعا ورنه وغواړئ حتما به درکوي.